دا ورو سوال کړی دی وي یو کس یو څو منځونه وکړو او بیا چې کله د شپې د کېدو نو هغه چې د کپړو ته وکتو نو په هغې باندې وینه لګېدلې وه جسم سدی زخم شوی د په هغې وینه لګېدلې دا منځونه صحیح دي او که نه د دې مسلې جواب ښه په یخو سړو دماغ اورېده پکار دي چې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي دې مسله کې اول خو دا خبره یاده کوي چې د هغه وینې نه علاوه کومه وینه چې زنانه باندې راځي او د هغې مهواري هغه پلیته وینه ده هغې کې شک نشتي د هغې نه علاوه د انسان د جسم نه چې کومه وینه وځي د راجح او د تحقیقي قول مطابق دا صفا وینه ده دا پلیته نه ده دغه شان د هغه څاروي وینه چې د هغه غوښه خوړی کېږي علاوه د هغې نه کومه چې اوله کې وبه ویلی شي چې کله علاله کې هغه نه یادو وروسته رګونو کې غوښه کې جسم ناسې وځي دغه وینه وي ولې ځکه چې موږ سره اصل دا قانون دی الاصل فی الاعیان الطهاره اصل دا دی چې دا شی پاک دی د دې اصل نه به کله اوړو چې دلیل راغی چې موږ سره واضحه ټوس دلیل راشي چې او دا شی پلیت دی او دلته موږ سره داسې مضبوط دلیل په دې نشته چې د انسان دا وینه پلیته ده اول دا مسله حل کوو چې د انسان دا وینه پاکه ده او که پلیته ده ډېرو علماو دا فتوا ورکړې ده وایي دا پلیته ده که عامه مشهوره خبره دا ده چې وینه د جسم نه چې کومه وینه وځي دا پلیته ده دا ګنده ده یو دا خبره یاده کوي ګوره چې ته ورته یې ولې پلیته ده وایي د دې استعمالول حرام نه دي وایي حرام دي نو خو چې حرام دي پلیته ده که نو دا یاده کوي لازم نه ده چې یو شی به حرام وي نو هغه به پلیت وي ها دا لازم ده چې پلیت وي نو هغه به حرام وي ورسېدی بې که نه لازم نه دی چې یو شی حرام وي هغه به پلیت وي او دا لازم ده چې پلیت وي هغه به حرام وي ګوره مثال په هغې باندې دا واله چې لازم نه دی چې یو شی حرام دی هغه به پلیت وي اوس یو سړی راولګي یو خاص قسم نشه استعمال کړي چې لکه هغه د بوټو نه جوړه کړې که د هر څه نه خو نشه پکې ده نشه حرامه ده دا خو اتفاقي مسله ده حرامه ده که نه ده او دغه شی کیدی شي صحیح پاکي کیدی شي که نه شي کېدی دا څه چې ده په دې نشه کې استعمال کړي دي اشی څه شی دی پاک دی پلیت نه دی یعنی پلیتی موږ هغه چې که نجاست ورته ویلی کېږي داسې خو ګنده دی ځکه چې نشه یو ګوره هسې عام عرف کې خلک ګنده ټکی وایي یو شریعت په اصطلاح کې چې ورته پلیت ویلی کېږي موږ د هغه پلیتوالي خبره کوو دا شی په نشه کې استعمال شو حرام دی د دې استعمال څه دی خو پلیت نه دی دا هره نشه زه نه یم کېدی شي که یو شي کې پلیت شی استعمال شي هغه جدا خبره خو که داسې څه ته استعمال کړي دا ستاسو د پوه کولو دپاره چې یو نشه کې یو شی استعمال شو هغه پاک دی دا نشه خو حرامه ده دا شی استعمالول حرام دی خو داسې شی پاک دی لازم نه دی چې یو شی به حرام وي نو هغه به پاک وي پلیت به عفوا خو دا لازم ده چې پلیت وي هغه به حرام وي بیا چې ورسره نور دلایل موږ وګورو لکه اوس ګوره حسن بصري رحمه الله وایي ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم دور نه واله وایي زموږ د وخته پورې د تابعینو وخت وایي په خپلو زخمونو کې منځونه کړي نو د زخم نه وینه نه روانه چې په جهاد کې زخم ولګي وینه ترې روانه ده که نو چې دا وینه پلیته ده نو څنګه دی مونځ کوي او د ده په جسم باندې څه شی دی وینه نه څه شی دی نجاست دی څنګه دی مونځ کوي او د ده په بدن باندې نجاست لګېدلی او د مانځه دپاره دا شرط دی چې بدن به د نجاست نه صفا ساتي امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې یو اثر راوړی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر اوښان حلال کړو فتلطخ بدمها نو په دې کپړو باندې د دې وینې هغه دارې ولګېدي ثم اقیمت الصلاة فصلى ولم يتوضا بې مونځ وکړو او اودسې ونه کړو
دلیل دی په دې باندې چې د هغه څاروي وینه کوم څاروی چې د هغه خوراک حلالي د هغه وینه څه ده پاکه ده سوی د هغه وینې نه چې هغه اوله کې به یې اوله کېږي ذات الرقاع غزا چې کومه وه په هغې کې انصاري صحابي هغه واقع مشهوره ده امام بخاري راوړې ده چې د شپې څوکیداري کوله او مشرکانو په غشو باندې ویشتی او تر دې چې 3 غشو باندې لګېدلی 3 غشو باندې لګېدلی د شپې او به یې کې هغه خپل لمونځ پوره کړی دی نو که دا وینه پلیته وي نو دې څنګه سره د پلیتوالي دا لمونځ کوي زه ګوره دلته نن مسله د دې نه بیانوم چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه ماتېږي موږ مسله د څه بیانو وینه پاکه ده که پلیته ده مسله دا بیانېږي او په منځ کې ته ځان له دغه مسله راویستی شي چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه د کوم ځای نه دې راوویسته د صحابي دا واقع نو دا پکې ته ځان له فایده واله چې وینه پاکه ده اودس او وتو سره اودس نه ماتېږي عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی دی عمر رضی الله عنه مبارک عفوا چې هغې مونځ کوو او د زخم نه وینه روانه وه خصوصا کومه واقع ستاسو ذهن ته راغلی سهار مانځه کې چې لګېدلی و په چړو باندې نو اوس موږ سره ګوره صحیح نس دې کې نشتی چېرې وینه پلیته ده نو چې پلیته نه ده نو شریعت یو قاعده ده بقاء ما کان علی ما کان یو شی چې څنګه دی په هغې یې پرېږده